د جون د میاشتې په 4مه نیټه کال 2023 په مټه سنبټ کې د ټیمې په حال کې د بریال یوسفزي د کتاب کنګل مخکتنه راجوړه شوې وه چې پکې ډېر ښه شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او استادانو شرکت کړی و. دا دستوره د سوات ادبي الوت پښتونخوا تکړه او متحرک شاعر جناب امجد علي سورج او د الوت صدر محترم سید الله خادم صاحب او تحیات سرپرستی اعلی محترم فضل محمود سواتی او د الوت کابینې غړو په شریکه راجوړه کړې وه. د دستورې صدر جناب همایون مسعود، مشر میلمه جناب عطاالرحمن عطا، اعزازي میلمه جناب همدرد یوسفزی او د نظامت چارې امجد علي ترسره کړې. د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو چې دا اعزاز اشرف حسرت حاصل کړو. په دریز ناستو میلمنو د کتاب نه پلو پورته کړو او ټولو ملګرو د لاسونو په پړقا کې د بریال یوسفزي ته مبارکي ورکړه او بیا محترم حنیف قیس او محترم روزي خان بابا بریال یوسفزي ته د درناوي او د قدر شمله په سر کړه. د ده نه پس احسان یوسفزي چې د جانزیب کالج د پښتو څانګې لیکچرر دی، هغوی په پښتو ادب او شاعرۍ ډېرې ژورې خبرې وکړې او د بریال یوسفزي په شاعرۍ او کتابي فني او تکنیکي موضوعاتو په لحاظ هم غوره خبرې وکړې. زه د لارې په سینه چې راته بوج نه وم، زه پرې داسې ګرځېدلم لکه سوله، ځان ورته ډېر زیات بېګانه او پردی او بېسوکه. ریاض احمد حیران د بریال یوسفزي د شاعرۍ صفت وکړو او ورسره یې خپل نظم هم واورولو. او سحر کې ګنګل شوي هغه ګنګل لاس کې اخله یا یې کاڼو باندې ولا لوبې موبې کوه پیره ستا نه څه غواړي کتاب. ډېره مننه، یو جهان مننه. پر هر پاینده خیل چې د دیر سره تعلق ساتي هغه هم د بریال یوسفزي د کتاب کنګل نه یو غزل په ترنم کې واورولو. جمود پرې خور دی بې حرکته وجودونه لکه زمون ذهنونه د سمټو دیوالونه لکه. محترم ظاهر شاه ظاهر په کتاب لیکلی نظم واورولو. پښتو ویل پښتو لوستل پښتو لیکل ورکېږي، همدغه مې ظاهره د پښتو ژبې زاور دی. ظفر علي ناز هم په کتاب لیکلی نظم واورولو. د الوت سرپرستی اعلی فضل محمد سواتی د بریال یوسفزي د شاعرۍ صفت وکړو او خپل یو غزل واورولو. سهار وختي چې به هغې ګودر ته تګ کولو، سهار وختي چې به هغې ګودر ته تګ کولو، ما به د وره هسې کوله روشندان کې. واحد زمان صاحب هم د بریال یوسفزي په کتاب خبرې وکړې، ویلي چې بریال یوسفزي د نورو شاعرانو په شان نه دی بلکې هغه په شاعرۍ کې ځان ته جدا لاره اختیاره کړې ده او د خپل ځانګړي اسلوب خاوند دی. شعر هغه شعر چې سړی په سوچ فکر مجبوره کړي. یو خو داسې لکه زمونږ په لیکوالو کې کاظم خان شیدا چې کوم شعرونه لیکلي دي خو هغه دومره ګران دي چې زما غوندې عام سړی پرې نه پوهېږي. عطاالرحمن عطا د بریال یوسفزي د وړوکوالي د شاعرۍ او اوسنۍ شاعرۍ موازنه او جاج واخیستو، ځکه چې عطاالرحمن عطا صاحب د بریال یوسفزي د جانزیب کالج د BS د وختو استاد پاتې شوی دی. دا ډېر خواریکښ سړی دی، کمیټډ سړی دی او سنجیده متین سړی دی. په ظاهره داسې ښکاري چې کیدای شي څه ملګري به دا وایي شاید چې د اکلاس ملګرو کې وسم چا نه یې پېژندلی چې دا ډېر مغروره دی او د ځان نه وران دی. حالانکې دی د ځان نه وران نه بلکې په ځان کې ورک سړی، هېڅ قسمه ورانه اراده نه لري، هېڅ قسمه داسې خبره نه کوي چې هغه د تنازع سبب جوړ شي. نو زه په دغې حواله زما ډېر زیات خوښ دی. او په آخره کې محترم همایون مسعود د صدر په حیث د دستورې ستاینه وکړه. اخیره
خطبه یې بیان کړه. د بریال یوسفزي په شاعرۍ ردیف، قافیې او ځانګړي اسلوب خبره وکړه او د سوات د راغلو میلمنو او د الوت د انتظامیې شکریه یې ادا کړه. اخر کې بریال یوسفزي خپل راغلو میلمنو ته هرکلی وویل. ډېر زیات خوشحاله یم، ستاسو د زړه د تله مننه کوم او لږ به په خپل دغه تخلیقي سفر باندې لږه خبره وکړم. بنیادي طور کله چې ما شاعري شروع کړه دغه د 10 یا د 9 ورځې وې. سکول کې بس پټه پټه شاعري به کوله خو داسې د هغې اظهار نه و. ډېر زیات خوشحاله یم چې دغه شاعري ستاسو نظر ته مخې ته راغله. ډېر خلک به ګمان دا کوي چې دا شاعري زمونږ د علاقې نه ده یا زمونږ د روزمرې په دې کې نشتي یا د شاعري ګرانه ده. نو به هر حال ما ټول تقریبا که ټول نه خو د هر سیمې نماینده شاعر به ما سټډي کړی، لکه ممتاز اورکزی، قیصر افریدی، ریاض تسنیم، اتل افغان، شهنواز باقر، داسې چې د جدیدي شاعرۍ په حوالې سره څومره نومونه دي، نسیم نثار، دا ټول شاعران چې کله ما سټډي کړو نو ما ځان سره سوچ وکړ چې زه دې ځان له منفرده لاره ولې خپله نه کړم. نو په دغې فکر باندې دغه کوشش ما کړی تر څه حده پورې یا څه کمی یا څه کوتاهۍ شوي دي کتاب کې یا ما نه زما په تخلیقي سفر کې، نو زه هر وخت ستاسو مشورې ما منلې هم دي او بیا ورته هم منتظر یم. په اخره کې زه د خپلو استادانو، د خپلو ملګرو، د خپل الوت د ملګرو، د خپل علم د ملګرو، د خپل مټه کالج د استادانو ټولو چې زما څومره مشران دي، استادان دي، ملګري دي، کشران دي، د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ډېر زیات مشکور یم چې ما دومره ناچیز بنده دومره ونازه او دومره قدر عزت راکړو. زه د خپل ټولو ملګرو مننه کوم.